سلامونه نیکې هیلې احترامات د مظلوم غږ خیر بنسټ مسؤل یم. زه نن یو ځل بیا یو داسې کورنۍ ته راغلی یم چې ډېر د ستونزو په غربت سره ژوند کوي. هغه ورونه چې اوسمهال دا ویډیو ګوري له ما سره پاتې شي او د دې کورنۍ احساسات واورئ. السلام علیکم جان، څنګه یې؟ ښه. زه چې دی که نه 11 کال مې دی چې خاوند مې نشته، شهید شوی دی او 4 جنکۍ مې دي. سرپرست نه لرم، خاوند نه لرم، زوی نه لرم، بس دا 4 ماشومان مې دي او زه یم. او په خپله زه بیماره یم، شکر مې دی، دا د زړه تکلیف مې دی، د اعصابو تکلیف مې دی، دا معده مې خرابه ده، دا اوس دا د زړه ګراپونه دي، دا ګوره دا یاله پاکستان ته په بل ځل چا راسره مرسته کړې وه، په هغې باندې تللي پاکستان ته، ځان ته مې پیغور وکړو او اوس بېرته د پاکستان د تګ وس نه لرم چې لاړه شم که نه. ډاکټران راته وایي خیر دی ته پاکستان ته لاړه شې چې ستا علاج مکمل وشي. د پیسو د خاطره زه څه سرپرست نه لرم چې ما سره کومه مرسته وکړي او کوم دغه راته وکړي چې زه په پاکستان له غوره لاړه شم. او دا به ستاسو نه هم ډېره مهرباني او د دې څوک چې د چا سره لاس اړوي د هغو نه هم ډېره مهرباني. دا تور سرې لورګانې مې دي، دا مدرسو ته ځي، دا یوه لور مې ناروغه ده، دا 9 کال دی، د دې غوږونه خراب دي، بیخي د دې د علاج روپۍ هم نشته چې دې ته په علاج وکړم. تور سرې ده چې اینده یې ښه شي که نه. او بس د خدای را باندې راوستي نو داسې حالات را باندې راغلي چې دا سقوط شوی نو موږ چېرته به مړه خېټه ډوډۍ هم نه ده خوړلې. هېڅ رقم نشته دی، بس سرپرست بیخي نه اوسمهال چې هغه ورونه ستاسو ویډیو ګوري ترې څه غوښتنه لرئ؟ هغو نه زما دا غوښتنه ده چې زموږ سره دې مرسته وکړي. موږ تور سري موږ هېڅ سرپرست نشته دی که نه، موږ سره دې کومک وکړي. موږ ورته ډېرې دعاګانې کوو، لورګانې مې ځي مدرسو ته، د الله قرآنونه وایي، د الله کتابونه وایي او بس دعاګانې به ورته پکې کوي او چې دا اوس څه مشکلات یې او څه حاجتونه یې الله به یې له سره کوي. او په مدرسه کې به ورته دعا کوي که زه خدای ما ته روغ صحت راکړي، زه خپل 5 وخته لمونځ وکړم، زه عبادت وکړم، زه تسبیحات وکړم، دې کې زما سره سمه برخه د هغو ده. خو زما د هغو نه دا درخواست دی چې څوک موږ سره د 5 روپو مرسته وکړي، زموږ سرپرستي وکړي چې موږ کوم روغ صحت موږ ته خدای راکړي که نه. موږ خو سبق ووایو، لمونځ وکړو، نفل وکړو، تهجد وکړو، هغو ته وکړې موږ دعاګانې کوو، د هغو به م الله پاک همدا دنیا ښایسته کړي، هم به له خدای آخرت ښایسته. انشاءالله مورجانې هغه ورونه چې اوسمهال ستاسې ویډیو ګوري حتما به ستاسې لاسنیوی کوي، به ستاسو دعاګانې دې ورته کوئ، هغوی به حتما ستاسې لاسنیوی کوي. ولې به یې نه کوي؟ دا زما لورګانې دي، دا مدرسې ته ځي، مدرسه وایي، په مدرسه کې به قرآن مجیدونه سبق وایي، تور سرې دي، ورونه یې نشته، پلار یې نشته، هېڅوک هېڅ سرپرستي د چا نه کوي. هغه ترونه چې دي هغه ځانه کله ډوډۍ ورته میلاوېږي او کله ورته نه میلاوېږي، د دې سرپرستي هېڅوک هم نه کوي. خدای یې ذمهوار دی او بس یو وله صدقه رالېږلې او بل رالېږلې او بل د خپل اجر او د ثواب دپاره. ګرانو هېوادوالو، تاسو د دې ملکي غږ واورئ چې دوی د فقر او غربت سره مخ ده او دا پخپله هم مریضه ده، حتی دومره نه لري چې دوی په کور کې د څه خوراک لپاره ځان ته څه واخلي وخوري، او لورګانې هم مدرسې ته ځي او دا هم سخته مریضه ده چې خپل تداوی وکړي، نو مرستې ته اړتیا لري. نو تاسو هیله کوم چې دغسې کورنۍ لاسنیوی وکړئ. مورجانې دا زموږ له طرف ته دې دا واخلئ او حتما هغه ورځ چې تاسو ویډیو ګوري انشاءالله تاسو به لاسنیوی کوئ او چې لاسنیوی وکړو حتما ستاسو هغه مرسته مو تاسو ته راوړو. که خدای هم خوشحاله کړه، الله دې له دې وزونه او برکتونه په دې دنیا هم درکړي، په آخرت دې هم د خدای درکړي. او چې څوک زموږ سره مرسته کوي خدای دې هغو له دواړه جانه ورکړي، الله پاک دې له دواړه جانه ښایسته کړي او خدای پاک دې له ډېره او تېره درکړي، الله هم د ډېرو شتو خاوندان کړي. که موږ یې ته هم نه کړو که نه، نو هغه الله خو ویني چې تاسو داسې د بې وزله خلکو سرپرستي کوئ، د هغو سره مرسته کوئ، نو دا خو الله ویني، نو د الله نه خو څه پټ پناه شی نه دي. موږ ښه مالګزاره کورنۍ یو، موږ بیخي افغانستان چې سقوط کړی، موږ د مړې خېټو ډوډۍ نه ده لیدلې چې موږ یې وخورو. وړې وړې ماشومانانې مې دي، نور واړه مکتب ته ځي، پیسې غواړي، مدرسې ته ځي، پیسې غواړي، دیوبانۍ ته یو 100 بل 100 چې یې ورڅه خوړلي په تفریح یا په دغه کې، نور څه درک او طرف هم نشته دی. که څوک غواړي چې خپلې مرستې په شفاف ډول تر اړمنو کورنیو ورسول شي، نو خپلې مرستې مظلوم غږ خیریه بنسټ ته وسپارئ. د مرستې لپاره زما د وټساپ شمېره ده 0 شپږ شپېته شپېته 942. نور مو وخت نه نیسم، الله مو مل، خدای پامان. بیا هم ستاسې د مرستې غواړم.